بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو خویندو او ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک حدیث کې مونږ او تاسو ته فرمایي هغه څوک چې د رمضان د مبارکې میاشتې روژه ونیسي او د هغې په تعقیب سره شپږ نورې ورځې هم روژه شي، نو دغه انسان ته به الله عز وجل د یو کال د روژې اجر ورکړي. الحمدلله مونږ او تاسو د رمضان د مبارکې میاشتې روژه ونیوله، نو دغه شپږ ورځې روژه نیول د رمضان د میاشتو څخه وروسته سنت دي او په دغه شپږ ورځو باندې الله عز وجل انسان ته د یو کال اجر پوره کوي. هغه هم څه رقم هغه قاعده دا ده چې مونږ او تاسو ته الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. هغه څوک چې یو نیک کار وکړي هغه ته به الله عز وجل لس چنده عوض او اجر ورکړي. یو میاشت روژه د هغې اجر لس چنده دی، یعنی یو میاشت روژې اجر د لسو میاشتو اجر دی. کله چې دا لس میاشتې پوره شولې نو هلته دوه میاشتې کمی راځي په یو کال کې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کوي چې د یو کال اجر دی. نو دلته دغه شپږ ورځې روژه نیول دا هغه دوه میاشتې چې کمی په یو کال کې راځي هغه ورسره پوره کیږي. نو هغه څوک چې دغه شپږ ورځې روژه نفلي ونیسي د رمضان د میاشتې څخه وروسته د شوال په میاشت کې، نو دته به الله عز وجل د یو کال اجر پوره کړي. ځکه شپږ ورځې د شپېتو ورځو اجر دی او شپېتو ورځې دوه میاشتې کیږي، نو د لسو میاشتو اجر د رمضان په میاشت کې حاصله شوه، د دوه میاشتو اجر په دغه شپږ ورځو سره پوره کیږي، نو د یو کال اجر الله عز وجل مؤمنانو ته ورنصیب کوي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د دغه ورځو روژه ونیسو. په دغه موضوع کې فقط دوه نقطو ته اشاره کول غواړم. یو دا دی چې دغه روژې څه وخت نه پیل کیږي. دغه روژې موږ او تاسو کولی شو چې د اختر د درېیمې ورځې څخه پیل کړو که چا غوښتلی وي. غیر د هغې نه د شوال میاشت مکمل میاشت کې دغه روژه نیولی شو. دې نه مخکې چې د شوال میاشت خلاصه شي نو که ټول د میاشت کې انسان دغه شپږ ورځې روژه ونیسي کولی شي. که یو سړی ته الله تعالی توفیق او توانمندي ورکړې وي دی کولی شي دغه شپږ میاشتې مسلسل پی در پی ونیسي، پرله پسې ونیسي. که څوک پرله پسې نشي نیولی دی کولی شي چې مثلا یو ورځ بعد روژه ونیسي. که داسې هم نه کول غواړي هر دوه ورځې بعد درې ورځې بعد هم کولی شي. که داسې څوک وغواړي چې هر دوشنبه او پنجشنبه روژه شي هم په 3 هفتو کې پوره کوي. یا مثلا یو 3 ورځې مسلسل روژه نیسي، بیا یو 3 ورځې او 5 ورځې وقفه کوي بیا نیسي. یعنی علی کل حال انسان ته کاملا اختیار شته چې دی هر رقم ورته آسانه وي په ټول د دغه یو میاشت کې باید دغه شپږ ورځې روژه پوره کړي. دا د شریعت یو اسانتیا ده موږ او تاسو ته. بل دا دی چې دغه روژې فرض نه دي، واجب نه دي، دا سنت دی، مستحب عمل دی. که چا ونیو الله به ورته د یو کال اجر پوره کړي، که چا ونه نیول نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دوهمه مسله دا ده چې یو تعداد خویندې بالخصوص او مسلمانان دوی د روژې باقیداري لري. مثلا روژه یې خوړل د مرستیا په اساس باندې یا یو نور مشکلاتو په اساس باندې یا مسافرت په اساس باندې. آیا دوی ته بهتره ده چې د شوال روژې ونیسي که دوی خپله قضایي ونیسي؟ نو په دغه صورت کې بهتر دا دی چې اول انسان خپله قضایي ونیسي، ځکه قضایي د فرض و هغه باقیداري ده، د خپل فرض قضایي د پوره کړي، هغې نه وروسته د شوال روژې ونیسي که چیرې میاشت پاتې وه. ځکه مرګ او ژوند باندې هم اعتبار نشته، هسې نه چې انسان د دنیا څخه لاړ شي او د باندې د رمضان هغه فرض روژې او قضایي پاتې وي. نو غوره دا ده چې دی لومړي قدم کې ابتدا کې هغه خپل فرضي روژو قضایي ونیسي، چې کله هغه قضایي روژې پوره کړي او بیا وخت ورته په میاشت کې پاتې او د توانمندي درلودله بیا دغه د شوال روژې هم ونیسي. اما تعداد علما دا هم وایي چې کولی شي اوله کې دغه د شوال شپږ ورځې نفلي روژې ونیسي، هغې نه وروسته هم قضایي نیولی شي، مګر چون مرګ او ژوند باندې اعتبار نشته بهتر او غوره دا ده چې اول خپله قضایي ونیسي بیا د قضایي نه وروسته د شوال روژې ونیسي. اما که چا خپله قضایي اول ونیوله او بیا د شوال روژو ته یې صحتمندي پیدا نه کړه یا وخت پیدا نه کړه، نو امید ده چې الله تعالی دغه انسان ته د خپل نیت په اساس باندې د شوال د شپږ ورځو روژو نیولو اجر ورته الله عز وجل ورکړي. نو سر د سبا نه که چا غوښتلی وي خپل روژې نیولی شي. الله عز وجل دې زموږ او تاسو ټول طاعتونه عبادتونه قبول کړي او موږ او تاسو ته د توفیق نصیب کړي چې د دغه شپږ ورځو د روژو د اجر څخه هم برخمن شو. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.